सूरत इसरा सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 16 और 17 पदी द्वाड़ो आयातुनों के तख्वीफ दुनियावी दे द दुनिया अजाबुना और द दुनिया यरा वर्कई माह की आयत की नतीजा जिक्र करे वा मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी सोक चे हिदायत बांधे लाड़लो او हिदायत ये कबूल कड़लो नो दे इंसान जानता पैदा कड़ला او که हिदायत ये कबूल न कड़लो नो दे इंसान जानता नुकसान वर्को او د दे नुकसान वबाल व पदवी یو سړی بم د بل وبال پیټې نه اوچتای بیوی چې منګه تر هغه وخته پورې عذاب نه راولو تر کومه وخته چې منګه دی خلکو ته پیغام دعوت او تبلیغ رسولی نی نن وای منګه عذاب راولو په داسې حال کې چې کله منګ فیصله وکړو د یو کلی دروانولو د یو کلی د ختمولو نو منګ د هغه کلی مست خلکو ته مست مطرب وی مستا خو هغه مست وی چې هغه په نعمتونو کې په مال دولت کې مست شوی وي کله کله الله تبارک وتعالى چاته مال دولت ورکی نو هغه سړی په هغه مال او دولت کې مست شي هغه پکې گمراه شي وی منګ دغه کلی مست خلکو ته مالدار خلکو ته عيش پسند خلکو ته حکم ورکو امرنا حکم څنګه حکم ورکو پسقو پیها غي چې کم دې پسکو پجور او کفر او شرک شروع کی اوس الله وی زور ته حکم ورکم او دې شرک او کفر شروع کی څنګه حکم ورته الله ورکی الله تبارک وتعالى خو چاته د ناروا حکم نه ورکی مفسرین فرمایي د دین امر تکوینی مراد دی امر تکوینی دی ته وی چې الله تبارک وتعالى بس فیصله کړی د په تقدیر کې داس چې دا سړی به مستی کوي او دا سړی به مستیږي او دا سړی به کم دینو گمراه کیږي او دی به په غلطو باندې سر کیږي بس دا فیصله الله کړی دی د امر وی بعض مفسرین فرمایي چې نه امر الله وی چې امرنا من ورته حکم کو امرنا من ورته حکم کو نو دا حکم د الله دا چې کم دینو داري چې الله تعالی ورته د رسول په جبه باندې دعوت او تبلیغ کی حکم ورته د توحید ورکی او دې د هغه الټه لاړ شي او شرک او کفر شروع کی نو الله وی زما د عذاب فیصله په صادق شي کنه دغه پاس آیت کیو نه وی چې زور ته رسول رولېګم نو رسول خود ته دا نه وی چې ته ناروا کوا رسول دته وی ته پسم لار راشه اعبد الله د الله عبادت کوا اطاعت د الله او د الله د رسول کوا نو دې دا غینه الټه او خلاف لاړ شي امرنا بالتوحید من ورته حکم د توحید کړو په پسقو او د پکې پسک شروع دی په الټه لاړو دریم تفسیر په دې کې دا کړی دی چې امرنا امام بخاری وی امام بخاری ناشنا طبیعت ته هر صورت په شروع کې هغه د دې مختلف الفاظ او معنی ذکر کړي دا هر صورت په شروع کې دلته د دې صورت په شروع کې چې کله د دې الفاظ او معنی ذکر کول نو امرنا دلته دې امرنا دا طالبان په بیږي امر یامرو دې ته نصر ینصرو باب دوم وای امر یامرو لیکن امام بخاری وی نه وی دا امرنا دې امرنا هغه میم ته زیر ور کړی دی امیر یامرو دی سمع یسمع دی ته علم یعلم دریم باب وی دی ته بیا امیر یامرو نو دا امرنا معنا دا منګه حکم ور کړی دی او دا امرنا معنا دا زیاتول دا امرنا معنا دا زیاتول نو بیا فرمای اوس به معنا دا شي الله وی چې کله ز چې کم دینو اراده وکم د یو کلی چې دا کلی هلاک کم نو امرنا مترفیها
نو زه په هغه کلي کې مالداران زیات کړم، زه په هغه کلي کې مست خلق زیات کم، زه په هغه کلي کې عیش پسند خلق زیات کم. نو مست او عیش پسند او مالدار چې وي دي خامخا پسک او پجور کوي، دی زناګانې کوي، دی شرابونه څکي، دی ناروا کوي، دی کفریات کوي، دی الله سره بغاوت کوي. بس وې زما خبره صادق شي. امام بخاری دا تفسیر کړی. دریم څلورم تفسیر دا کړی دی وی چې دا د باب د بل باب نه باب افعال هغې ته وایي آمرنا دی دا آمرنا امارا آمرنا آمرنا په معنا د کسر ناراضي. امام بخاری دا هغه مخکینی مثال ورکړی دی امیره بنو پولان وی د پلان کې بچی ډیر شول. آمرنا کسرنا منګ ډیر کو مترپیا پدې کې عیش پسند خلق. پنځم تفسیر دا شوی دی مفسرینو کړی دی چې دا امرنا دی په میم باندې شد دی. امرنا امر یؤمر تأمیر، امر یؤمر تأمیر دا ویل کېږي سلطنا مسلط کول، مشر کول، سردار کول، غالب کول. الله وی کله چې زه فیصله وکم چې زه یو کلی تباه کم بس عیش پسند خلق ورته مشران کم، هغوی عیش او عشرت کوي، هغوی لګیا وي چې کم دی نو بیا شرابونه کوي، زناګانې کوي. بس دا عیش پسند خلق ورته مشران کم نو بس بیا تباه کم، په دې کې تباه کم. اوس ګورئ که نه من دا نظام چې کوم راوچت کړی دی جمهوریت په دې کې منګه عیش پسند خلق په مخ کې بوزو. عیش پسند کلم چې کم دی نو دی کې صحیح سړی خو اول دی نظام ته راځي نه، چې دی نظام ته راغی نو دا به صحیح سړی نی. پوهېږئ دا صحیح سړی نه دی. ولې دا نظام د بغاوت نظام دی د الله سره. نو بیا په دې کې عیش پسند خلق مخکې لاړ شي، په دې کې هغه خلق مخکې لاړ شي چې د هغوی عیاشي. ته د خپلو حکمرانانو عیاشۍ ته وګوره که نه، د خپلو حکمرانانو عیاشۍ ته وګوره. تا ته به کله وي چینی خیر دی یو لس دانې کمه استعمالوه، او ځان ته به شراب لس بوتله زیاته استعمالوي. تا ته به وي چې کم دی نو خیر دی لږه ګزاره کوه، روټۍ د یوې په ځای نیمه خوره، او ځان ته د دې کم حال دی نو بیا به ته حیران شي. نو دا نو الله وی چې کله زه د یو علاقې د هلاکت فیصله وکړم، لکه اوس د پاکستانیانو د هلاکت فیصله کړې ده، نو بیا ورته عیش پسند خلق مشران کم، بس هغوی عیاشۍ کوي لګیایي او لاندې خلق تباه کېږي لګیایي. لکه څنګه چې موږ په 78 سال کې لګیا دي تباه کېږو، او پاس خلق لګیا دي عیاشۍ کوي. دا ذکر کوي وَإِذَا أَرَدْنَا وَأَرْكَلَ چې موږ اراده وکړو ان نهلک قريه چې موږ هلاک کو چې کم دینو یو کلی، امرنا مترفیها نو بیا موږ چې کم دینو حکم وکړو، بیا موږ مسلط کو، بیا موږ مشران او لیډران کو. مترفیها عیش پسند خلق فپسقو پیها نو هغوی پسک او پجور شروع کی، هغوی ناروا شروع کی، هغوی ګناهونه شروع کی په دغه کلي کې. فحق علیها القول نو زمون خبره په هغوی باندې په هغه کلیوالو باندې ثابت شي. خبره کمه الله ویلو چې پسک او پجور کې عذاب بدر کو، عذاب بدر کو، دک خبره ثابت شي، یعنی اتمام حجت وشي، عذر ختم شي، دا عذاب سبب پوره شي. نو فدمرنا تدمیرا دمر خطیب شیربینی فرمای دمر یدمر تدمیر. وی دمر وی لیکيږي دیتا چې کله یو شی ته مات کې اول او د ماتون نه پس چوره چوره کې ریزه ریزه کې ذره ذره کې، نو دی ته وی لیکيږي دمر. لکه روټه چې اول چې کم دینو ماته کې په شوروا کې او بیا په هغه شوروا کې ښه پسته کې او زور ورته ورکي او بالکل الوات جوړه کې، نو دی ته وی دمر. وی کل شیء کسرته وفتته فقد دمرته
ارسیس چې د مات کو بیا د ټوکړي ټوکړي زره زره کو ریزه ریزه کو نو دا د دمر کو. بعض مفسرینو همنګ بعض استادانو به وی د ګاډي د پرنټ دا شیشه نه ده دا چېرته په لاره لیدلې که نه په سړک باندې ماته شوي نو اول دی کې داسې کرښې راشي چودي پکې پیدا شي بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو څه شي ذره ذره داسې ریزه ریزه راله شي دانه وانه دې ته دمر وایي دمر. الله وی نو د دې څه معنی ده الله تبارک وتعالی بیا په زه داسې عذاب راولم چې نیست او نابود کم ختم کم جړې ورته کټ کم بیخي وباسم بیخ. فدمرنا نو بس منګه چې کم دی نو هلاک وغي تدمیرا په هلاکولو. نو دی مخکې آیت کې بیا زجر دی دا زجر دی او تخویب دی دنیوي دا تا چې مخکې کوم خبره وکړه چې الله تبارک وتعالی داسې دمر کوي دمر وی د دې څه مثال شته وی او که نه شته که نه دا څه دی مثال. نوح علیه السلام قوم ته وګوره الله وی د نوح علیه السلام قوم باندې مې طوفان راوستو 6 میاشتې مې په هغه طوفان کې چې کم دی نو وچلول نیست او نابود مې کړه دا ټوله دنیا مې ترې نه خالي کړله ټوله دنیا 6 میاشتې په اوبه د پاسه پې ولاړې وې 6 میاشتې او بس ټول ارس پکې لاړل ختم شول ارس. وی بیا د نوح علیه السلام نه پس ډیر د دنیا شي کلی می تبا کړل دا پس ور سره ولي وی دا عذاب خو زما په نوح علیه السلام بس شوی نو چې ګنې نوح علیه السلام قوم ته عذاب ملو شو بس بیا ما بس کو ناوی د نوح علیه السلام نه پس بیا هود علیه السلام راغی داغه قوم می په سیله او په هوا باندې تبا و با کړل. بیا د هغې نه پس صالح علیه السلام راغی داغه قوم هم خبره ونه منله هغوی مې په زلزله تبا کړل. بیا د هغې نه پس قوم شعیب علیه السلام قوم ابراهیم علیه السلام د دې په منځ کې په سوونو زرګونو انبیا دي چې تذکیره یې نشته هغوی مې چې کوم دی نو د هغوی قومونه مې تبا کړل. بیا د موسی علیه السلام قوم بیا ورپسې چې کوم دی د عیسی علیه السلام قوم بیا د نبی علیه السلام په زمانه کې مشرکین مکه په بدر کې زیر و زبر کړل غرق او تباه کړل. بیا په احد کې چې کوم دی نو وټکول بیا ورپسې په حنین کې بیا ورپسې په خیبر کې په فتح مکه کې په مختلفو جنگونو کې د هغې نه پس عمر رضی الله تعالی عنه ابوبکر صدیق عمر عثمان علی معاویه تر دې وخته پورې چې کوم دی نو سلسله جاری ده او دا به جاری په جاری وي. دا جهاد او دا د مجاهدینو په لاس باندې کافران مردارول دا الله وی دا ما خپل عذاب مقرر کړی دی دا ما خپل عذاب مقرر کړی دی. نو دا وی نو دا ذکر کوي وکم اهلکنا او ډیر من هلاک کړي دي من القرون پیړې یو پیړې لګبګ د سلو کالوي سره پاسه من بعد نوح د نوح علیه السلام نه پس منګ ډیر پیړې تبا کړي دي وکفا بربک نو چې دا ډیر پیړې متبا کړي دي نو دی ډیرو چې کوم ګناونه کول هغه ګناونه چا نوٹ کړیو وی رب د خپل بندګانو د ګناونو خبرداري د لپاره کافی دی. رب هغه چې کوم دینو ګناونه ویني او هغه چې کوم دینو خبردار دی ته نه ضرورت ورته نشته چې څوک دی ورته شکایتونه کوي چې یا الله دا کار د کړی دی او ما نه دی کړی دا ضرورت نشته هغه په خپل ویني په خپل نوٹ کوي. هغه پرون مې درته ویلی چې بیا به چې کوم دی دا سړی وایي چې دا څه شوي دي په دې کتاب نو نه واړه پرېښي دي او نه لوی پرېښي دي ارسې پکې راوړي دي ارسې پکې جمع کړي دي. وکفا بربک او کافی دی ستا رب بذنوب عبادی د خپلو بندګانو د ګناهونو دپاره خبیرن خبردار بصیرن لیدونکي رب د خپلو بندګانو ګناهونه وینم او خبردارم دی پې. الله د عمل کولو توفیق راکړي.